پکتیکا ولایت کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري په فردي او ټولنیز ژوند کې د سیکولریزم نه جبرانېدونکي زیانونه او اغېزې تر عنوان لاندې علمي او څېړنیز سیمینار ترسره شو. یاد سیمینار چې په مرکز ښرنه کې ترسره شو، پکې د دې ولایت ګڼ شمېر مسؤلینو، د پوهنتون محصلینو، د مکاتبو او مدرسو زده کوونکو او عامو ځوانانو ګډون کړی و. د پیل په خبرو کې احسان الله سادات د کلماتو د علمي او تحقیقاتي ادارې د جنوب ختیځ زون د مسؤل په توګه وویل، موږ ژمن یو چې پکتیکا ولایت کې به خپل فعالیتونه لا زیاتوو او دې ته ورته ګټور سیمینارونه به جوړوو. موږ د پوهنتونو، انسټیټو، مکاتبو او کورسو په سطحه باندې بېلابېلو سیمینارونه په لار اچوو چې هغه بېلابېل موضوعاتو باندې مربوط کیږي، لکه فکري موضوعات، فرهنګي موضوعات، علمي موضوعات. ورپسې د دې ولایت علماو او لیکوالانو د سیمینار د موضوع اړوند هر اړخیزې ویناوې او مفصلې خبرې وکړې. سیکولریزم دې ته وایي چې دین له سیاست چې له اجتماع چې او له اقتصاد چې په عموم کې له ټول حیات او له ژوند چې جلا کول، دې ته وایي سیکولریزم. د سیکولریزم تعریف فصل دیني عن الدولة والحیات. سیکولریزم په لنډ ډول به داسې ووایو، دا تقریبا په 1909 میلادي کال کله چې د فرانسې د ازادي تر نامه لاندې انقلاب بریالی سو، د هغه وروسته یې په اروپا کې سیاسي وجود اختیار کړی ده. خو دا د دې نه مخکې څه لاملونه موجود وو. هلته داسې و چې په اروپا کې کلیسا د یو ظلم او د استبداد ټغر خور کړی و. هر چا چې به یوه ادنا نظریه هم وړاندې کړله، هغه به د کلیسا په وړاندې باغي بلل کېده، هغه ته به د کفر ټاپه پرې لګول کېدل او هغه به شکنجه کېده، سوځول کېده، په بندیخانه کې به لوېده، د اعدام تر حده پورې به رسېده. په زرګونه دوی خپل هغه کسان چې د تجربوي علومو برخه کې به ګام ایښود، هغه به دوی داسې د کلیسا پاپانو مشرانو به دا خبره کوله چې دا له کلیسا سره په ټکر کې ده، د هغوی په وړاندې به اقدام کاوه. د سیمینار په پای کې ګډونوالو د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له فعالیتونو څخه د مننې ترڅنګ د دې ډول غونډو او سیمینارونو په لا زیاتېدو ټینګار وکړ او د پکتیکا ولایت د مرکز ترڅنګ ولسوالۍ ته هم د پراخېدو غوښتنه وکړه. او ماشاءالله دغه د تعلیمات ادارې هغه چې و نن کوم پروګرام چې و ډېر ښه و او داسې ځوانانو مفکرې چې جوړې کړي او ډېر ښه خوند یې وکړو او بیا کې موږ غوښتنې کوو چې همدارقه مفکورې جوړې کړي او د خلکو ذهنونه جوړ کړي او نن دغه غونډې یا پروګرام ډېر تاثیرات ولرل په دې ځوانانو باندې او موږ ډېر خوشحاله شولو چې داسې په آینده کې نور موږ ته فهم وکړي. دغه سیمینارونه باید دلته راوړل چې ارایه شي، ځکه چې ځوانانو ذهنونه خراب دي او جوړ شي. ممکنه چې دا خبره مې واورېدې، یعنې یقیني ما ته خو ډېر خوند راکړه، نو چې دغسې پروګرامونه خو ډېر یعنې مثبت هغه لري چې په ځوانانو باندې، او زه نور هم دا هغه غواړم چې توجه ترنه غواړم چې راتلونکي کې هم دغسې یو پروګرامونو ته تصمیم ونیسي د محصلینو لپاره، تر څو محصلین تشویق سي درس او هغه کوم منفي فکرونه چې د هغې له ذهنه وځي.